اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. چا باندې ډېر زیات قرضونه وي او یا په سختو مشکلاتو کې ګیر وي، دا وظیفه شروع وکړي، تمام قرضونه به الله ختم کړي، سخت نه سخت مشکلات به هم ختم شي. زما عزتمندو، که یو انسان باندې د قرضونو بوج راغلی وي او دی د هغې د لاسه ډېر سخت پریشانه وي، بعضې وخت کې د انسان لاس تنګ شي او قرضونه وکړي، په دې امید باندې قرض وکړي چې وخت به راشي او تمام قرضونه به ختم شي. لیکن کوم وختونه چې راځي نو هغه د هغه تیرو وختونو نه بدترین وي. انسان همداسې قرضونه کوي تر دې پورې چې په ده باندې د قرضونو یو لوی غر جمع شي، بیا دې د شرم او د حیا د لاسه چا سره سترګې نشي لګولی. که دا وظیفه شروع وکړي نو د غرونو برابر قرضونه دې ولې نه وي چې د ده د اسټ یې بلکل راګیر کړي، هغه تمام قرضونو ته به الله تعالی غیبي سبب برابر کړي او هغه تمام قرضونه به رب العالمین ختم کړي. د قرض او د مشکلاتو د ختمولو دپاره دا دعا د دې دعا وظیفه کو یو انسان راونیسي، غیبي مدد به ورسره رب العالمین وکړي او تمام قرضونه به الله ختم کړي. کامله بروسه او کامل یقین به ضرور په الله باندې ساتئ. کله چې دا وظیفه کوو نو زمونږ به دا یقین وي او دا خیال تصور به کوو چې الله جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره زما قرضونه ختموي. دا به زمونږ پوخ یقین وي چې د دې وظیفې او د دې پاکو کلماتو په برکت سره الله جل جلاله زمونږ مشکلات ختموي. نو دا وظیفه بیا وکړئ او د دې وظیفې برکات او فواید په خپلو سترګو باندې بیا ووینئ. قرضونه به دې داسې ځای نه ادا کېږي، خپله به دې په وهم او ذهن او ګمان کې هم نه راځي. یعنی یو کس به الله تعالی مهربانه کړي، یعنی ته کوې چې زما خو روزګار نشته، څه ذریعه مې نشته، نو دا دونه ډېرې پیسې به څنګه راشي چې قرضونه مې ادا شي. الله به څوک د الله تعالی ولی انسان یا هغو ته به الله تعالی زړه کې واچي چې ورشه، نو هغه نیک انسان به راشي تا ته به دومره پیسې درکړي چې د ستا د قرضونو دپاره به کافي وي، یا به دونه پیسې درته میلو شي چې هغه به د ستا د قرضونو نه زیاتې وي، قرضونه به دې ادا شي او نور چې دا کم د حالات معاشي نو هغه به هم ټیک شي. ولی الله ته خو سودونه ګرانه نه ده، نو د قرضونو دپاره تاسو دا وظیفه که راونیسئ نو انشاءالله تمام قرضونه به دې ختم شي. یا په سختو مشکلاتو کې یو انسان ګیر شوی دی، کله کله مشکلات د حد نه سوا شي او ذهني ټینشن ورته وایي چې هغه انسان ته ولګي، ذهني پریشانه جوړ شي کله کله، او د ډیرو مشکلاتو د ډیرو پریشانو د لاسه د دې انسان د سترګو نه خوبونه وتښتي. بعضې خلک وایي خوب راله بېهینه راځي، نو دا خوب به له ځکه نه ورځي چې د ده په زړه باندې یو غم پروت دی که نه، هغه هم څه دی د ده مخې ته ډېر سخت سخت مشکلات پراته دي، او دې شپه ورځ په دې سوچونو په دې فکرونو کې چې دا مشکلات او دغه قرضونه او دغه مصیبتونه او غمونه به زما نه څنګه ختم شي. بعضې وایي داسې هم یو وخت دی چې زما قرضونه به ختم شي، بعضې کسان پکې داسې هغه وایي داسې هم یو وخت زما دا غمونه به ختم شي، پریشانۍ به ختم شي. او شته دي الله جل شانه د رحمت نه به نه امیده کېږي نه، الله جل جلاله کله کله په خلکو باندې امتحانات راولي، نو په دې امتحاناتو کې خلک الله پاک معلوموي چې کم کس بیا په دې امتحاناتو کې بعضې کسان پاس شي او بعضو کې فیل شي. الله تعالی دې پکې مونږ ټول پاس کړي. چا باندې امتحان راولي ډېر زیاتې مالداره کړي، ورګه د مالدار سړی زما شکریه ادا کوي او که نه ادا کوي نو هغه پکې مستي وکړي، د الله تعالی شکر ادا نه کړي، الله ورته په دې باندې عذاب ورکړي. بیا څوک الله تعالی غریب کړي نو دې دپاره چې دا بنده ماته اواز کوي که نه کوي، او آیا ما نه سوال کوي که نه کوي او که نه غیرو پسې ګرځي، نو غریبي امتحان دی، مالداري امتحان دی. نو دغه دواړه امتحانات ته الله تعالی دې پکې موږ دواړه کامیاب کړي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د وظیفې کولو طریقه انتهایي اسانه ده.
د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د 5 واړه وخته مونځ نه پس به دغه وظیفه اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا وظیفه به د 5 واړه وختو مونځ نه پس 15 پیرې وي. مخکې وروسته به 3 کرته درود شریف، بیا 15 کرت اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دې سره 5 واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کې. بیا بالخصوص د ماسخوتن د منځه نه پس چې کله فارغ شي نو 1500 کرته په یو ناسته باندې دا وظیفه وکړي اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. خو چې کله هم دا وظیفه کې نو په ذهن کې به دا خبره خیال کې به دا خبره راولي ځان ته چې زما دغه قرضونه دي الله جل شانه دې ورته غیبي سبب برابر کړو، دا قرضونه دي الله ختم کړي. که د مشکلاتو دپاره د کولو د غمونو خفګان د ختمولو دپاره دا وظیفه کوله نو دغه تصور به ذهن ته راولئ چې زما دغه پلانکې پریشاني او مشکل دی، الله جل جلاله د غیبي مدد را سره وکړي او دغه تمام مشکلات دې الله زما ختم کړي. دا وظیفه روزانه پابندۍ سره کوئ، یعنې تر د هغه وخته پورې کوئ چې تر څو پورې ستا قرضونه ادا شوي نه وي، تر څو پورې ستا پریشانۍ او ستا مشکلات هغه چې دي هغه تر څو پورې ختم شوي نه وي هغې پورې کوئ. ممکنه ده چې د ستا پریشانۍ مشکلات دا دې په یو ورځ کې ختم شي، او دا ممکنه خبره ده چې د ستا تمام قرضونه دې په یو ورځ کې دننه ختم شي، او دا هم ممکنه ده چې په یو هفتې کې به دننه ختم شي. هغه د ستا د عقیدې پورې خاص ده. څونه دې په الله جل شانه باندې یقین مضبوطي، څونه دې الله جل جلاله باندې اعتقاد مضبوط وي، نو هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي. نو دا قرض د ختمولو دپاره مې درته یو ډیره زبردسته وظیفه وښوله، نو بالکل دا وظیفه تاسو د قرضونو د ختمولو دپاره نوی شي. رب العالمین په دې کې یو ډېر لوی پاور ایښودی دی، یو ډېر لوی برکت پکې رب العالمین ایښودی دی. بعضې ملګري وي هغوی چې کله وظیفه وکړي وي یاره وظیفې خو اثر ونه کړو، نو چې کوم د وظیفې اصل آداب وي د هغې آدابو لحاظ نه ساتي، نو دې کې به د آدابو لحاظ ضرور ساتئ. اول کوشش کوئ چې کله خم تاسو دغه کوئ وظیفه دې سرې به د نظر حفاظت ضرور کوئ، ناروا څیزونو ته به نه ګورئ. دویمه خبره کوشش کوئ چې ستاسو په خولې باندې هر وخت څه نه څه ذکر د الله تعالی شروع وي. او دریمه خبره چې کله یوه خاص د دغه رانیسئ وظیفه نو د قبلې په طرف باندې به کښېنئ، اتحیاتو شکل کې به کښېنئ او د قبلې په طرف باندې په قلار باندې وایئ. لکه مثلا دا وظیفه ما تاسو ته درکړل نو دا بس بعضې کسان داسې وایي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. نه داسې مه وایئ، دغه طریقه نه ده، بلکې طریقه دا ده چې دغه رنګ په ښکلي انداز کې ووایئ اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. ځان سره ورو ورو وایه، په دغسې په قلاره باندې وایه. ته بیا وګوره چې دا وظیفه اثر کوي یا که نه کوي، ستا مشکلات ختمیږي که نه ختمیږي. خپله به ووینئ چې ستا پریشانۍ څنګه ختمیږي، داسې غیبي سبب ورته الله برابروي، او خپله سترګو باندې به ووینئ چې ستا قرضونو ته به رب العالمین غیبي سبب برابر کړي او تمام قرضونه به دې الله ختم کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې وظیفې نه تاسو ټول مکمل فایده اخیستلی شئ.